جمهور رئیس غني امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغانستان د خلکو ساتونکي دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني نن له غرمې مخکې د پټۍ په پرې کولو سره د ډاکټر سهیلا صدیق نسایي ولادي روغتون چې د ملي اردو د منصوبینو کورنیو ته د ډاډمنو خدمتونو په وړاندې کولو لپاره جوړ شوی و پرانیست. په هغو مراسمو کې چې په همدې تړاو په شهید محمد داود خان روغتون کې جوړ شوي وو او د هیواد لومړی میرمن او د ملي دفاع او د عامې روغتیا وزارتونو یو شمیر مسؤلینو هم حضور درلود. لومړی د شهید محمد داود خان روغتون قماندان عبدالرزاق سیاوش د وسلوال پوځ منصوبینو ته د جمهور رئیس د پاملرنې مننه وکړه او وی ویل دغه روغتون د ایټالیا دولت له بودیجې د 4.5 میلیونه ډالرو په لګښت جوړ شوی دی او نوي تشخیصي او معالجوي تجهیزات لري. وروسته د عامې روغتیا وزارت معینې میرمن محسوسۍ زیور د ښځو د وضعیت ښه والي ته د جمهور رئیس محمد اشرف غني د پاملرنې مننه وکړه او ښځو ته یې روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په اړه یې معلومات ورکړل. ورپسې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز جنرال بسم الله وزیري د ډاکټر سهیلا صدیقي نسایي ولادي روغتون د پرانیستې مبارکۍ ترڅنګ د ټاکنو ملي پروسه کې د افغانستان د دښمنانو د شومو پلانونو د خنثی کولو په اړه معلومات ورکړل. جمهور رئیس غني په خپلو خبرو کې د شهید محمد داود خان روغتون له قماندان څخه د ډاکټر سهیلا صدیق په نوم د نسایي ولادي روغتون د نومولو له امله مننه وکړه او هغه یې د هیواد خدمتګاره او هیوادپاله لور وبلله. جمهور رئیس محمد اشرف غني وویل دغه نمونه د ډاکټر سهیلا صدیق بېسارو خدمتونو ته د درناوي کوچنۍ بیلګه ده. جمهور رئیس غني وویل 2.5 کاله وړاندې مو د یاد نسایي ولادي روغتون جوړېدو په اړه خبرې کړې وي او نن خوشحاله یو چې د ایټالیا په همکارۍ بشپړ شو. جمهور رئیس غني وویل په تیرو کې د شهید محمد داود خان روغتون د اداري فساد او ناروغانو ته د نه پاملرنې یوه بیلګه وه، خو اوس یې د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو له امله خلکو او امنیتي ځواکونو اساسي باور جلب کړی دی. د وسلوال پوځ اعلی سرقمندان څرګنده کړه هغو ټپیانو ته د رسېدنې لپاره چې ژوره روحي او فزیکي صدمه ویني د یو لوی روغتون د جوړېدو کار روان دی. جمهور رئیس غني همداراز په دې مراسمو کې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د فعالیتونو ستاینه وکړه او وی ویل د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه په بشپړ قوت د نظام او خلکو ساتنه کوي. هغه زیاته کړه په خپلو زړورو امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاړم چې په یو کال کې د دښمنانو د بریدونو 4 لوی څپې وځپلې او ناکامې یې کړې او تاسو د وسلوال پوځ منصوبینو ویاړ او حماسې راوړي دي او د دې هیواد رضاکاره بچان یاست. جمهور رئیس غني وویل د جمهوری ریاست ټاکنې یو حماسه وه او زموږ 15,000 امنیتي او دفاعي ځواکونو خپلو مسؤلینو په رهبرۍ د ټاکنو امنیت ټینګ کړ او آن د ولسي جرګې او جمهوری ریاست په ټاکنو کې له هغوی څخه یو شکایت هم نه دی ثبت شوی. جمهور رئیس محمد اشرف غني امنیتي او دفاعي ځواکونه د اساسي قانون ملي ارزښتونو او د هیواد د خپلواکۍ ساتونکي وبلل او زیاته یې کړه د دغه ځواکونو په بشپړ بېطرفۍ د ټاکنو ملي پروسې امنیت تامین کړ. جمهور رئیس غني افغان ملت ته د دې ټاکنو مبارکي وایم. اوس د حوصلې وخت دی او د قانون مطابق کمیسیونونه د قانوني صلاحیت لري او مسؤلیت لري چې پایلې وشمیري او معلومات یې له خلکو ته ورسوي. هغه ټینګار وکړ چې جمهوریت تر پوښتنې لاندې نه دی او د خلکو د ارادې پر اساس به د افغانستان اسلامي جمهوري نظام دوام ومومي.